د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټلیفوني اړیکه. آیا د سپین بولدک په اړه هم خبرې وکړې او که نه؟ ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لومړي وزیر ته د اختر مبارکۍ لپاره ځانګړی ټلیفون کړی و او د روانې اوبه ناروغۍ په تړاو یې د پاکستان حکومت بریالۍ هڅې وستایلې. د پاکستان حکومت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي اشرف غني عمران خان ته په ټلیفون کې ویلي دي سږ کال اختر په داسې وخت کې راغلی دی چې ټوله نړۍ له روانې اوبه ناروغۍ څخه کړېږي او پاکستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. په خبرپاڼه کې راغلي دي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولسمشر غني سره په افغانستان کې د روانې اوبه ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو له امله غمرازي وښوده او هیله یې وښوده چې دوی به په بریالۍ توګه دغه وایروس کنټرول کړی شي. خبرپاڼه کاږي لومړي وزیر عمران خان اشرف غني ته په پاکستان کې د روانې اوبه ناروغۍ پر ضد د حکومت د تګلارې په اړه معلومات ورکړل، په کومه کې چې د خلکو د ژوند په ژغورلو کې او اقتصادي رغونې باندې تمرکز شوی دی. د پاکستان د حکومت لخوا په دې خپره شوې خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو مشرانو د افغان سولې په وروستیو پړاوونو هم خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت د خبرپاڼې له مخې وزیر اعظم د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول یادونه هم کړې ده او د سولې راتګ یې یوه اړتیا بللې ده. د افغان حکومت له لوري د دغه راپور تر لیکلو پورې دې راپور ته هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی، خو پاکستاني خبریالان وایي اشرف غني عمران خان ان د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د پیښې په تړاو هیڅ هم نه دي سره ویلي. که څه هم افغان ولس دا تمه لرله چې د سپین بولدک او چمن تر خونړۍ پیښې وروسته به افغان حکومت ټول پاکستاني ډیپلوماټان وشړي او پاکستان به دښمن هیواد اعلان کړي، خو بیا هم ولسمشر غني عمران خان ته د اختر د مبارکۍ ټلیفون کړی دی. په هغه هیواد کې د روانې اوبه ناروغۍ د مړو په هکله ورسره غمرازي ښودلې ده او د دوی د دغه وایروس د کابو کولو هڅې یې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو له لوري سخته جګړه ونښته او په پایله کې زیات ځاني او مالي تلفات له ځانه سره لرل، خو ولسمشر غني له عمران خان سره په ټلیفوني بحث کې په دې تړاو هیڅ هم نه دی ویلي.